الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم. زما خجو قدرمنو او عزتمندو مسلمانانو د قدر وړ مشایخ ورونو، الله رب العزت په خپل بنده باندې دومره زیات مهربان دی چې که یو انسان هر څومره ګناهګار وي او د الله تعالی په نافرمانی کې د سر څخه تر پښو پورې ډوب وي، بلکې که د ګناهونو په وجه د ځمکې او اسمان دا منځنۍ حصه هم ډکه سي، لیکن بیا هم الله تعالی د توبې دروازه وده ته خلاصه ساتلې، چې که کله هم دی په اخلاص باندې ورته توبه وباسي، نو الله جل جلاله د مخکینی ټول ګناهونه معاف کوي او د خطاګانې مغفرت کوي او وده ته مغفرت کوي. او دا د دین د اسلام حسن هم دی چې په دې کې انسان ته داسې یو عمل ښودلی چې که دی هر څومره د مایوسۍ او ناامیدۍ په تیاره کې پروت وي او د خپل رب څخه یې بغاوت او سرکشي اختیار کړې وي، لیکن بیا هم رحیم و کریم رب په خپل آخري کتاب کې دته دا خوشخبری او زیری اوروي چې که په اخلاص دی توبه وباسي، نو الله جل جلاله به د مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي، بلکې په نیکۍ به یې ورته بدلې کړي. بل دا چې د انسان د زندګۍ مقصد هم الله جل جلاله ته رسیدل د الله رضا او خوشحالي ده. اوس که د دې مقصد د وړاندې د انسان خراب عمل مانع وګرځي، نو د دې معنی ختمولو او خپل هدف ته د رسیدلو لویه ذریعه انابت الی الله تعالی ته رجوع کول او توبه ویستل دي. د توبې تعریف. اوس توبه څه ته وایي؟ توبه څه شی دی؟ نو توبه په لغت کې رجوع راګرځېدل او واپس کېدلو ته وایي، یعنی د ګناهونو څخه بیرته راګرځېدل او منع کېدل. د قرآن او سنت په اصطلاح کې توبه دې ته وایي چې انسان په ژبه استغفار ووایي، په تیرو ګناهونو باندې پښیمان سي او په آینده کې د دې ګناه د نه کولو په ښه اراده وکړي. علامه طیبی رحمه الله د توبې تعریف داسې کوي: ترک الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. والزاد النووي: إن كانت الذنب متعلقا ببني آدم، یعنی د ګناه قباحت د وجې څخه ګناه پرېښودل، په تیرو ګناهونو پښیمانه کېدل او د بیا نه کولو په ښه اراده کول، چې کوم فرایض یا واجبات در څخه پاتې وي حتی الوسه د هغوی راګرځول. او همدارنګه امام نووي رحمه الله ورسره یو بل شرط هم زیات کړی دی
چې که د دې ګناه تعلق د حقوق العباد سره وو نو صاحب حق ته خپل حق سپارل یا د هغه څخه معافي غوښتل هم ضروري دی. بعضې علماو د ندامت او پښیمانتیا ته هم توبه وایي، لکه حدیث شریف کې راځي الندم توبة، پښیمانتیا توبه ده. علامه قرطبي رحمه الله د توبې د تعریف په اړه هم تحقیق کړی. هغه په خپل تفسیر قرطبي کې دغه آیت انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة په دې تفسیر کې لیکلی چې کله څلور شرایط موجود سي نو الله تعالی د هغه انسان توبه قبلوي. اول شرط دا دی الندم بالقلب، په زړه کې په تیره ګناه پښیمانه کېدل، وترک المعصیة فی الحال، او ګناه فی الحال پرېښودل، والعزم على الا يعود الى مثلها، او دغه په اراده کول چې بیا به نه کوي کوم ګناهونه چې د کړی دي دې به پوره اراده کوي چې بیا به نه ورګرځم و دې خراب بد عمل ته بیا نه ورګرځم. او څلورم شرط یې دا دی و ان یکون ذلك حیاء من الله تعالی لا من غیره، او دا ګناه پرېښودل به د الله څخه د حیا په وجه وي، د بل دنیوي څه غرض په وجه به نه وي چې نن یې پرېږده سبا بېرته و د عمل ته ورګرځي. بعضو علماو ورسره دا هم زیات کړی چې په ژبه باندې به استغفار هم وایي دا بنده. دا د توبې تعریف سو. اوس د توبې حکم څه شی دی؟ امام قرطبي رحمه الله وینا ده د هر انسان د پاره د ګناهونو څخه توبه ویستل ډېر ضروری دی. بلکې علامه قرطبي رحمه الله خو تر دې لیکلي دي چې واتفقت الأئمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ائمه په دې باندې اتفاق کړي چې په مؤمنانو باندې د ګناهونو څخه توبه ویستل فرض دي، او دلیل د قران مجید دا آیت مبارکه پیش کړي چې الله رب العزت فرمایي او تاسو ټول الله ته توبه وباسئ اے مؤمنانو د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. امام نووي رحمه الله وینا ده امام نووي رحمه الله په خپل کتاب ریاض الصالحین کې دا خبره واضحه کړې چې د هر ګناه څخه توبه ویستل فرض دي. او همدارنګه امام غزالی رحمه الله هم فرمایلی اعلموا ان وجوب التوبه ظاهر بالاخبار، د توبې وجوب په اخبار سره ظاهر دی، یعنی د قران کریم او احادیث مبارکو څخه د توبې وجوب په دلایل سره معلومیږي. کوم آیت مبارکه چې ما په خطبه کې تلاوت کړی په هغه کې هم الله تعالی مؤمنانو ته د توبې امر کوي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذين آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، اے د ایمان خاوندانو تاسو توبه وباسئ الله ته رښتینه او خالصه توبه. نصوح کده نصح او نصیحت څخه واخستل سي نو معنا یې ده خالصه، یعنی داسې توبه وباسئ چې د ریا او نمایش څخه پاک وي او خالص د الله جل جلاله د رضا لپاره وي. او د ګناه پرېښودل به هم خاص د الله جل جلاله د عذاب څخه د ویر په خاطر وي. او همدارنګه حافظ جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور کې د دې آیت په تفسیر کې لیکلي چې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه یا رسول الله ما التوبه النصوح، اې د الله رسوله توبه نصوح څه شی دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان يندم العبد على الذنب الذي اصاب فيعتذر الى الله ثم لا يعود اليه كما لا يعود اللبن الى الضرع، چې بنده په کړي ګناه باندې پښیمانه سي او د الله د وړاندې خپل عذر پیش کړي
یعنی چې بنده په کړي ګناه باندې پښیمان سي او د الله په وړاندې خپل عذر پیش کړي او بیا د دې ګناه څخه داسې ځان بچ کړي او رجوع ورته ونه کړي لکه څرنګه چې شیدې بیرته غولانځ ته نه واپس کیږي. یعنی بیا هیڅ کله دا بد او دا قبیح او دا ګناه دا عمل ونه کړي